د فرانس دغه 22 کلن کس له تیرو 10 کلونو راهیسې د پارکینسنز له وجې د ګرځېدو قابل نه و، خو د سویټزرلند د 2 ساینسپوهانو نوښت یې ژوند ور بدل کړ. زه 3 یا 4 کیلومتره ګرځېدی شم، خو بیا ودرېږم. پخوا مې زیات څخه زیات 300 میټره تګ کولی شو. زه دا نه وایم چې په 15 منټه کې به 4 کیلومتره وګرځم، البته یو ورځ به دې ته هم ورسېږم. پارکینسنز داسې دماغي ناروغي ده چې پکې یو انسان پر خپل وجود کنټرول نه لري، بدن یې په لړزان او وجود یې بیخي وچسي. دغه ناروغي چې څومره زیاتېږي هغومره ورسره شي ناروغه له خبرو او ګرځېدو ولويږي. C'est une application nouvelle pour la maladie de Parkinson. دا د پارکینسنز د ناروغۍ نوې علاج دی. په پارکینسنز کې موږ په عمومي توګه لیدلي چې ناروغي زیاتېږي نو ورسره د انسان د تګ انداز غیر عادي کیږي. نو موږ له دودیزو لارو د دغسې غیر عادي حالت علاج نشو کولی. جوسلین بلوش او ګریګوار کوختین د مارک د ملا په هډ کې د الکتروډونو یو پیچلی نظام چې ورته نیورو پروتیسس ویل کېږي نصب کړی. موږ په تیرو شلو کلونو کې حرامي مغز ته د حرکت ورکولو لپاره د یو کره نظام په جوړولو کار وکړ چې له مخې یې د حرامي مغز د زخمي کېدو له وجې شل شوی انسان بیرته د تګ قابل کړو. یو وخت مو سوچ وکړو چې آیا نشو کولی چې د همدې طریقې کار له مخې د پارکینسنز د ناروغانو د تګ انداز هم ښه کړو. د دواړو وجې مختلفې کیدای شي، خو په دواړو حالتونو حرامي مغز پر ځای وي، البته له دماغه پیغام نشي ترلاسه کولی. ازموینه لومړی پر بیزوګانو وسوه او ورپسې بیا پر مارک چې دی په ملا کې د نیورو پروتیسس لګېدلی دغه نظام د ورځې 8 ساعته چالانوي. زه اوس په یوازې سره لایبررۍ او د لامبو هاوس ته تللی شم چې پخوا مې یې تصور هم نشو کولی. زه به غورځېدم او پورته کېدم، خو اوس ډېر ښه یم. اوس ډېر ژر بیرته راپورته شم. بلوش او ګریګوار د پارکینسنز پر شپږو نورو ناروغانو هم نیورو پروتیسس ازموي چې وګوري آیا پر ټولو یې یو شان اغیز دی او کنه د هر یو بدن ورته جلا جلا غبرګون شوي.